د دغه اوکاش خبرې وکړي او دغه چوړیل په خپل شکل کې راشي او دغه اوکاش ته وایي د خطرناک ځنګل قصه. ګلونو ماشومانو که په سټوریز باندې ځان پوه کول غواړئ ویډیو راڅه تر اخره پورې وګورئ. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. په یو کلي کې به اوکاش او د هغې ښځه اوسېدله. هغو ډېر په مینه باندې ژوند تېرولو او ډېر غریبان هم وو. او دغه اوکاش به هره ورځ په لرګو پسې ځنګل ته تلو او د ځنګل نه به یې لرګي راوړله او په دې کې د دغو ګزاره روانه وه. ځنګل ته به تلو او د شپې به یې ځنګل نه لرګي راوړه او بیا به یې د ورځې خرڅوله. نو یو ورځ یې د اوکاش ښځه دغې اوکاش ته وایي ارې اوکاشه ته به نور ځنګل ته هېڅکله هم نه ځې ځکه چې په دغه ځنګل کې یو چوړیل راوتې ده او هغه چوړیل خلک خوري. نو دغې ځنګل ته به ته هېڅکله هم نور نه ځې. داسې نه چې تا وخوري او ته هره ورځ لرګو پسې دغې ځنګل ته ځې. نو ته به دا مهرباني وکړې چې دغې ځنګل نه به نور نه ځې او چې ځې بیا به هم د ورځې ځې د شپې به هېڅکله هم نه ځې. نو په دې کې ورته ښځه دغه خبره وکړي او واپس ورته جواب کې وایي ارې ښځې ته به زما په کار کې کار نه ساتې چې ته ماته وایې د ورځې ځه ځنګل ته. نو زه به بیا لرګي د شپې خرڅومه چې د ورځې زه ځنګل ته ځم خو چې د شپې ځم د ورځې به لرګي خرڅومه. او دا چوړیلان موړیلان نشته دا هسې افواګانې خلک خوروي. د دې کلي خلک وزګار دي وزګاره. چوړیل موړیل هېڅ هم نشته. هېڅ په هېڅ فکر مه کوه او بیا دا خبره ماته ونه کې. نو ښځه یې ورته وایي ارې اوکاشه تا خو د اوسه په زندګۍ کې زما خبره هم نه ده منلې خو زه خپل جاهلتوب دې راټیټ که ولاړ شه. نو څه وخت بعد دغه ځنګل ته تللی وي او په ځنګل کې روان وي او دغې لا مخې ته یو ښځه راشي او هغلته ورزیږي او هغه ښځه ډېره ژاړي او عاجزه هم وي بوډۍ وي او ډېر فریاد کوي ژاړي. نو دغه ورته وایي ارې هبۍ پتا چې چل دی او تا ته څه تکلیف دی نو ماته ووایه چې زما څه د وسه کېږي زه به درسره هغه وکړمه. ماته ووایه تا ته اخر څه تکلیف دی. نو هغه ورته وایي ارې بچیه زه خو عاجزه هم یمه خو دلته تللې ومه د خپلوانو کره او په دې ځنګل کې راباندې شپرله شپه او اوس ستړې شوم او اوس بېرته خپل کور ته هم نشم تللی. په دې کې ورته اوکاش وایي ارې هبۍ زه به تا بوځمه تا ته د خپل کور لاره معلومه نو زه به تا بوځمه او هېڅ ټینشن مه کوه صرف ماته دعا کوه دعا.
نو دغه په دغه ځنګل کې اخوا روان وي او چې څنګه د دغې چوړیل اصل کې خو دغه چوړیل وي چې د دغې د کور خواته ورسي او هغلته وردیږي او دغه ورته وایي ارې ابۍ ما د دې زیږې پورې ته راوستی او ایسته خپل کور ته ورشه نو بس دی زه به نور څه کړم زه به ځان له خپله غریبۍ په ځنګل کې وکړمه غریبي نو په دې کې ورته هغه بوډۍ ښځه وایي ارې بچیه ته زما نه څنګه بې روټۍ او بې سته به ځې ته به ما سه یو پیاله چای وڅښې هله به زه داسې ته نشې تللی ته به ستړی شوی هم وې په دې کې دننه کور ته بولی وي او هغه چوړیل کور ته یې دننه خپل بولی وي اصل کې هغه چوړیل وي او دغې ته پته نه وي او ډېر سقا کور وي د دغې چوړیل او دغه ورته وایي دغه اوکاش ورته وایي ارې ابۍ زما خیال د دې کور کې ته یوازې اوسېږې یوازې او بل څوک درڅخه نه اوسېږي ته دې کور کې زما خیال دی یوازې اوسېږې یوازې نو په دې کې ورته دغه اوکاش خبرې وکړي او دغه چوړیل په خپل شکل کې راشي او دغې اوکاش ته وایي اوس به زه تا له پرېږدمه او ته خو ما په دوکه راوستی او ستا خبره ټیکه چې زه دې کور کې یوازې اوسېږم او کله نه کله ستا شان تنکي تنکي هلکان راولم په دوکه او بیا دې ځان له ښه ښایسته اینه وڅکمه نو نن خو ستا چانس ولګېده او زه خو هره ورځ په دې چل د ځنګل نه خلک راولم نو په دې کې دغه اوکاش ستا په دغه ازګي کې وخوري نو ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه د داسې سبقه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کای کنه زه تاسو ته وایم او کمنټ کې راته ووایئ چې د دې سټورۍ نه تاسو څه سبق حاصل کو د بل ویډیو راتلو پورې اجازت راکئ د لوی الله په امان